شهاب الدین دلاور وایي چې اسلامي امارت په دوحه کې له امریکا سره پر خپلو ټولو کړو ژمنو عمل کړی دی. له شخصیتونو سره د تماس کمیسیون مشر زیاته کړې چې کابل د امنیت د تامین په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي دي او اجازه یې هم نه ده ورکړې چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد استفاده شي. هغه زیاته کړې چې واشنګټن بیا په دې برخه کې پر خپلو کړو ژمنو چندانې عمل نه دی کړی. د دوحې له مذاکراتو وروسته تمه دا وه چې د امارت او د امریکا ترمنځ اړیکې لا پسې پراخې شي، خو د شاوخوا 5 کلونو په تېرېدو سره دا اړیکې محدودې پاتې شوي دي او تر ډېره حده پورې هم د فشار او پرېکون سیاست عملي کیږي. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې څو مهمې پوښتنې لرو. څنګه دواړه هیوادونه کولی شي چې یو بل ته ځانونه نږدې کړي؟ آیا منځګړي هیوادونه هم په دې منځ کې کوم رول لوبولی شي؟ تر کله به د پرېکون او د استخباراتي څار سیاست دوام پیدا کوي؟ سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. تاسو تودې خبرې ګورئ. زه منصور نیازي یم. راسره په دې بحث کې 3 قدرمنو مېلمنو ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد عبیدالله بهیر صاحب، د سیاسي چارو بل افغان شنونکی الرحمن اوریا صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی نجیب الله جامع صاحب. تاسو ټول ستړي مه شئ، بخیر راغلئ. استاد بحث به هم تاسو سره پیل کړم. 18 میاشتې دواړو لورو یو بل سره مذاکرات وکړل، جدي خبرې وې او پایلې ته هم سره ورسېدل. خو نن چې د شاوخوا 40 میلیونو انسانانو برخلیک هم په دې منځ کې دی. کابل وړاندیز کوي واشنګټن ته چې راسئ، په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزئ، په پوځي جامه کې مه راځئ، په ډیپلوماټیکه جامه کې راسئ او دغه اوسنیو د فشار سیاستونو ته د پای ټکی کیږدئ. خو ظاهرا واشنګټن یې نه مني. ملامت او سلامت څوک دی په دې منځ کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیازي صاحب محترم، تاسو ته استاد اوریا ته، قاضي صاحب جامع ته او تاسو درنو خوږو لیدونکو ته زړه د کومې سلامونه وایم. اول خو دا چې ښه خبره دا چې انسان خپله ملامتي یو څه حده پورې ومني. اول راځو د دوحه تړون ته. د دوحې تړون کې ځینې داسې مادې وې چې هغه مطلقې مادې وې، هغه ځینې اصولونه وو چې دواړه خواو په اتفاق وکړو، او بیا ځینې د شرایطو سره مربوط مادې وې. مثلا دا چې امارت اسلامي ژمنه کوله چې زه به د افغانستان خاورې اجازه نه ورکوم چې د امریکا پر ضد وکارول سي، زه به پاسپورټونه داسې افرادو ته نه ورکوم چې هغه امریکا ته ګواښ وي، زه به د انټي مني لانډرینګ قوانین په ځان تنفیذوم چې د پیسې داسې کوم ډلې ته ونه رسي او داسې پیسې داسې چا ته ونه رسېږي چې هغه امریکا ته ګواښ وي. دغه عمومي مواد وي چې بلې خواته امریکا دا یو اصل دا و چې زه به له دې نه عسکري توګه ووځم د افغانستان نه. بیا ځینې د وخت مربوط مادې وي چې مثلا درته ووایي چې څه به د برحاله افغان حکومت چې په هغې وخت کې جمهوریت و هغې سره به مذاکرات شروع کړي. اوس چې طالبان وایي چې زه کابل ته راورسېدم خو مذاکراتو لپاره څوګونه نو جمهوریت خپله ړنګه سوه، ما خو نه ده ړنګه کړې، نو چې دوی سره زه څه مذاکرات وکړم. دلته بیا تخنیکي بحث راځي چې اوس بین الافغاني مذاکرات به یي نه به یي، څنګه به یي، په څه ډول څه شکل به کیږي. دغه اړخونه دي. یا ځینې نور مواد چې هغه د وخت مشروط مواد ولو د هغې په وخت کې، مثلا د امریکا د 15,000 بندیانو خلاصولو د طالبانو، هغه یو وخت کې یو کار وسو ختم سو. نو دا اصل په موږ کې دا و چې زه به درته ګواښ نه یم، ته به دلته عسکري مداخلت نه کوې. زه فکر کوم چې په دې اساس باندې دوحې تړون موفق ده او په ځای ده. بل راځو د بلې خواته چې ولې د موږ اړیکې د امریکا سره بهتره نه سوې. نو په دغه خو یو په امریکا په داخل کې بدلون راغی، تغییرات راغلو. یعنې سوچ کړئ چې موږ د بایډن تصمیم چې ډېره بده سترګه ګورو، خو د بایډن هم په هغې وخت کې چې د افغانستان 2 میلیارده ډالر چې په امریکا کې پراته وو، هغه له دې له ډاره چې دا 2 میلیارده ډالر ټول په هغلته په یو محکمې کې دعوه وسوه په دې پیسو باندې چې د 9/11 کې چې کوم کسان وژل سوي د هغې فامیلونو قربانیانو محکمې ته قضیه وړله چې دا 2 میلیارده ډالر دا موږ ته راکوي به حیث تاوان یا دیت یا نو امریکا کې بیا بایډن تصمیم ونیسو چې دا 3.5 میلیارده یورو وباسو، سویزرلنډ ته ولیږلو چې هغه د امریکا د اثر رسوخ نه د باندې راووت چې دلته که محکمه حکم ورم کړي دا 3.5 میلیارده ترېنه بچ دي. 3.5 میلیارده هلته پاتې سو، په هغې باندې 2 محکمې وسوې. تر اوسه پورې خو محکمې دا فیصله ورکړې ده چې افغانستان کې موږ په حکومت په رسمیت نه پېژنو، چې اول وار ده چې موږ حکومت په رسمیت نه پېژندنې نه موږ ګټه پورته کړې، نو دا پیسې موږ تاسو ته نه سو درکولی. نو هغه پیسې هلته دي او همدې جمع کې دا نورې پیسې چې په اروپا کې دي یا اماراتو سره پراته دي، دا ټول د امریکا د سترګو ته ګوري چې امریکا تر هغو پرې اجازه ورکړي دا پرمختګ نسي کېدلی. بل اړخ کې بیا چې موږ خپل ځان ته وګورو چې د امریکا کې دا سیاسي تغییر راغی، ټرمپ راغی، ټرمپ په خپل جنګو کې بوخت پاتې سو او دا واقع دا د امریکا خپل محدودیتونه و. بلې خواته موږ ځینې فرصتونه له لاسه ورکړو. مثلا یو ډېره عادي خبره دا وه چې 3.5 میلیارده ډالر چې اروپا ته راغلو، هغه 3.5 میلیارده ډالر امریکا د اول نه دا 2 میلیارده چې لرل د هغې شرط دا و چې 3
امریکایان را سره ومني دا پیسې زه برته افغانستان ته ورکوم. هغې د مشروع حکومت یا په رسمیت پیژندنې شرط نه و. هغې وایي چې دومره مه کوئ چې یو کس چې د ما تعزیرات لاندې هغه د مرکزي بانک په ریاست کې یا په د ساختار کې مه ساتئ چې هغه امارت اسلامي ورسره ونه کړو. بل یې ویلو چې دلته یو ټیم باید د نظارت د ما وي چې زه پوه سم چې مختلف تروریستي ډلو ته دا پیسې لاړې نه سي. او دریم دا د پیسه شویي خبره چې وه د انټي مني لانډرینګ د هغې لپاره ځینې ژمنې غوښتې چې هغه موږ ورپوره نه کړې. بیا بلې خواته دا پیسې چې سویزرلنډ ته لاړې هغلته پیسې کې موږ اوس هم کولی سو چې پیسې ته رسیدګي وکړو چې په پیسو باندې اوس هم ډېره ګټه راغلې ده. 3.5 میلیارده په ځای 4 میلیارده ډالر سوي دي. خو دې سره اوس موږ په اصولو کې سره بند یو او اوس امریکا کې اشتیا نسته د موږ سره د خبرې کول او دلته د پیشرفت کولو اراده نسته چې داسې موږ تغییرات راولو. هغه خنډونه چې د موږ او د امریکا یا د غرب په منځ کې دي چې په هغې باندې افغانان هم ځورېږي په داخل کې هغه سترغو پرې تغییر نسي د موږ ارتباطات د سره بهتره کېدلی نسي. ډېره زیاته مننه کوم کور دې ودان. اوریا صاحب محترم یو باور یو تحلیل دا ده چې ګواکې افغانستان د ایران و د امریکا د دوستۍ قرباني شوی ده او دا هم لامل ده چې له امریکا سره اړیکې هغه ډول چې تمه یې کېده پراختیا یې نه ده موندلې. باور یې ستاسو؟ ډېره ښه پوښتنه ده. تاسو ته استاد محترم بهیر صاحب ته او محترم جامع صاحب ته او ګرانو لیدونکو او اورېدونکو ته م د زړه له کومې سلامونه وړاندې کومه. استاده دا مسله باید لږ زر ستراتیژیک وڅېړو. د دوحې مذاکرات چې د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا تر مابین و دا د نړۍ په تاریخ کې بېنظیره مذاکرات و او د امریکا تاریخ کې داسې مذاکرات نه په ویتنام کې نه په کوریا کې نه په بل ځای کې سوي دي. یا د امریکا په تاریخ کې هم بېنظیره وه. افغانانو په تاریخ کې هم بېنظیره و ځکه که افغانانو له انګلیس سره مذاکرات کړي له شوروي سره یې مذاکرات کړي په دې سطحه نه وه. او دغه مذاکرات په خپله نړیوال او ملي مشروعیت درلوده. کوم مذاکرات چې امریکا او اسلامي امارت وکاوه په خپله دغه مذاکرات مشروع مذاکرات وه او د دغو مشروع مذاکراتو پر بنسټ باندې له یوې خوا د امریکا ګټې خوندي کېدلې او له بلې خوا د افغانستان د اسلامي امارت ګټې ژمنې او اهداف خوندي کېدله. دا مذاکرات پیچلي مذاکرات وو. دا مذاکرات هر اړخیزه مذاکرات وو او دا مذاکرات په یو هوکړه باندې پای ته ورسېده. دا هوکړه د نړیوالو حضور کې وسوله. د ټولې دنیا نمایندګانو هلته شتون درلوده او دا هوکړه په لایف ډول ټولې دنیا ته نشریدله. هغه هوکړه چې دنیا کې نظیر نه وه، دنیا کې مثل او مانند نه وه. او دې هوکړې ویل چې امریکا ویل چې زه بریالی سولم او افغانستان ویل چې موږ بریالي سولو. خو موږ به داسې فکر وکړو چې دواړه لوري بریالي سول. او د دې هوکړې یو ستر محصول دا ده چې امریکایان له افغانستان څخه باید ووځي. دوی یو نړیوال مشروعیت لاسته راوړه او نړیوالو ته وویل چې موږ ماتې نه ده خوړلې، موږ تښتېدلي نه یو، موږ د یو هوکړې پر بنسټ باندې وتلي یو. او د امریکا وتلو ته دغه هوکړې مشروعیت ورکړه. له بلې خوا د افغانستان اسلامي امارت چې دغه هوکړه امضا کوي له امریکایانو سره او دغه روان مجموع کې یو نړیواله لړۍ ده، نو د افغانستان اسلامي امارت نړیوال مشروعیت لاسته راوړي. یعنې دغه هوکړې چې اولین تحفه د افغانستان امارت ته ورکوي هغه دا ده چې دا نړیوال مشروعیت لاسته راوړي. دویم دغه نړیوال مشروعیت چا ورکړ؟ د افغانستان اسلامي امارت امریکا قرارداد توافقنامه ورسره امضا کړله او د نړیوالو په مخ کې امضا کړله او وروسته همدغه توافقنامه د امنیت شورا هم تاییدوي. پس اولین محصول دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت نړیوال ځواکمن مشروعیت لري چې د دوحې له هوکړې څخه دا مشروعیت سرچشمه اخلي. دومره نړیوال مشروعیت لري چې په دغه سیمه کې لږ هېوادونه دغسې مشروعیت لري او دا مشروعیت د څه لپاره دا لاسته راوړي؟ د یو ازادي بخښونکي غورځنګ، د یو جهادي غورځنګ په حیث باندې لاسته راوړي. او دا هوکړه دا زمینه او مسایده وي چې واک باید د افغانستان اسلامي امارت واخلي. له چا څخه؟ له هغه حکومت سره چې د جمهوریت په نوم یادېده، له هغه حکومت سره ویلې به چې زه له انتخاباتو څخه راوتلی یم. مګر په هغه وخت کې امریکا د افغانستان مالک و
امریکا د دې حکومت مالک و، امریکا د دې جمهوریت هره لوټه هره خښته دوی په خپله ایښې وه. نو پر دې بنسټ باندې امریکا غیر مستقیم زمینه مساعدوي چې د افغانستان اسلامي امارت کورنی مشروعیت هم واخلي. دغه تکمیل سي د افغانستان اسلامي امارت کورنی مشروعیت له دوه منبعو څخه ده. یو 20 کلن ازادي بخښونکی جنگ او جهاد، او دویم جمهوریت خپل جای خوشی که لاله په نیولې، له رئیس جمهور نیولې تر یو مدیریت یو ټولي قومندان پورې ټول وتښتېدل. دا جای چا ونیو؟ دا جای د افغانستان اسلامي امارت ونیوه. او د افغانستان اسلامي امارت په دغسې یو وخت کې په ار کې ننوځي چې د چا پزم نه دی وینې سوی. اوس مشکل چیرته ده؟ پس دلته د افغانستان اسلامي امارت هم کورنی مشروعیت ترلاسه که، هم نړیوال مشروعیت. د امریکا اولینه تخطي همدا ده، وایي چې د اسلامي امارت مشروعیت نه لري. دا اولین عدول ده او دا ډېره غټ خطا ده د امریکا چې اوس کوي، یا غټه اشتباه ده چې کوي. نو پر دې بنسټ سره امریکا هم له دې مشروعیت اخیستی، د افغانستان اسلامي امارت هم کورنی مشروعیت لري او هم نړیوال ځواکمن مشروعیت لري. اما اوس په دا 15 کلونو کې امریکا دا هڅې کړي دي، عملي کړي دي چې دغه مشروعیت پیکه کړي. نو اوس که امریکا او د افغانستان اسلامي امارت خبرې کوي، خبرې باید له دغه ځای شروع سي. ډېره زیاته مننه کوم. د ایران د روسیې مسلې ته انشاءالله بیا راسو. جامع صاحب محترم، البته کابل دا وړاندیز کوي او کړی هم ده چې امریکا کولی شي بیا ځلې افغانستان ته راشي، خو په پوځي جامه کې نه راځي، په ډیپلوماټیکه جامه کې دې راسي. خو که اړیکو ته وګورو تر ډېره حده پورې محدودې پاتې سوي دي، د تعامل پر ځای تر ډېره حده پورې په تقابل کې پاتې سوي دي، او د فشار او د پریکونو د استخباراتي څار سیاست چې ما په اول کې هم ورته اشاره وکړه لا هم دوام لري. دا به همداسې دوام پیدا کوي دا سلسله، که نه تغییرات به هم په دې منځ کې راځي، بالاخره امریکا به هم مجبوره کېږي چې واقعیتونو سره کنار شي. سلامونه قدرمن نیازي صاحب تاسو ته، قدرمن ډاکټر صاحب بهیر ته، او قدرمن مشهور اوریا صاحب ته، لیدونکو ته. لومړی بحث دا ده چې هغه وکړي چې د افغانستان د اوسني حکومت اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 19 وسوه. لکه څنګه چې دوستانو اشاره وکړې، هغې 4 بنسټیز مسایل درلودو. لومړی بحث دا و چې د امریکا نظامي شتون به په افغانستان کې پای ته ورسېږي. دویم بحث دا و چې له افغانستان څخه د امریکا او دوی متحدینو ګټې ونه ګوښل شي. دریم بحث دا و چې بین افغاني خبرې به شروع کړي. او څلورم بحث د سولې بحثونه و چې 15,000 بندیان پکې خوشي سو، او ورته نور مسایل هم ترڅنګ درلودو په حاشیه کې. په دغه هوکړه کې دوه اساسي مسایل چې د امریکا او د افغانستان د حکومت لپاره لاسته راوړنه دغه بنیادي دي. یو دا ده چې د امریکا لپاره لاسته راوړنه دا ده چې دوی عسکر په منظم ډول باندې له افغانستان څخه وتل د امریکا یوه لویه لاسته راوړنه بولي. او د اسلامي امارت لپاره به همدا لاسته راوړنه ده چې بهرني ځواکونه یې د یو مشروع قرارداد له مخې چې نړۍ ته د منلو وړو ووتل. دویم بحث دا و چې په افغانستان کې جګړه چې نږدې نیمه پیړۍ دوام پیدا کړی، دغه جګړه وروسته له نیمې پیړۍ څخه پای ته ورسېده، او د هېڅ افغان پزه هم په داسې حال کې پکې نه شو چې موږ د نړۍ ګڼو څېړونکو بنسټونو په دې باور درلود چې ممکن افغانستان یوې بدمرغه کورنۍ جګړې ته، لکه څنګه چې په 1980 کلونو کې ورته حل شوی وه، د یو مصلحت یا د یو استعماري سازش په اساس باندې وشي، چې الحمدلله دا هم د هغه حکمت چې اوسني افغان حکومت اسلامات وکړل دا شی هم ونه سو. ولې هغه څه چې بیا د بین الافغاني خبرو په توګه د دې مخالفین دي تړون وایي، هغه بس ده چې مخکې بهیر صاحب اشاره وکړه چې جمهوریت په کابل کې سقوط سو، او داسې د قدرت داسې خلا وه چې عملا د قرارداد یو برخه له هغې اړخه ساقطېږي. که څه هم دې اړوند بیا نور تعبیرونه هم شته. زما باور دا ده چې ستاسو د پوښتنې په دوام باندې چې دغه هوکړه د نړۍ پر ډیپلوماټیکو مذاکراتو، د امریکا پر سیاسي تاریخ، او په لیک تلګه په تېره نیمه پیړۍ کې لکه د ویتنام هوکړه، لکه د بوسنیا هوکړه، لکه په نور نړۍ کې چې کوم وروستیو کې مذاکرات شوي، تر هغو ټولو بریالۍ هغه یې وله. دا چې امریکا کله ناکله د سبوتاژ هڅه کوي، هغه طبعا چې امریکا یو لوی سیاست لري، پر سیمه کې پراخ ګټې لري. افغانستان د امریکا د ګټو په هغه سیمه کې ده چې امریکا دلته همدا عملا په منځني خطر کې جګړه کوي، چې یو له هغو اساسي عواملو څخه ایران ده چې د افغانستان ګاونډی ده. امریکا سوداګري جګړه کوي او ټکنالوژیکي جګړه کوي چې
یو له عوامل څخه چین ده امریکا د قدرت د نفوذ او د نظامي ټکنالوژي ډګر کوي چې یو له مسایلو څخه روسیه ده نو پر دغسې مسله کې زما باور دا ده چې او په عین حال کې هغه پیغام چې په 11 د اګست د افغانستان اوسني حکومت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ورکړو دا چې زموږ له امریکا سره تر پرونه پورې جګړه د افغانستان د ملي ګټو او د ملت د تاریخي ارزښتونو پر اساس اوس وروسته له دې نه له امریکا سره غواړو د نړیوالو تعاملاتو پر بنسټ باندې کولو او له هغه تر اوسه چې اوسنی افغان حکومت کوم عاقلانه سنجیده د افغان ملي ګټو پر بنسټ پیغامونه د امریکا سره په اړیکو کې یا د افغانستان او نړیوال ټولنې د اړیکو په بحث کې مطرح کړي دي ډېر سنجیده دي زه په دې باور یم نازي صاحب چې یوه بنیادي خبره اوس چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې هیڅ ډول بنیادي واټن او معنی نشته زه په دې باور یم چې امریکا له دغه وروستنیو بوختیاوو څخه راخلاصه سي افغانستان به د امریکا د ګټو پر هغه دریځ کوي چې کابل د خپلواک افغان سیاست پر اساس ورسره معامله کولی سي تر هغو په کار دا ده چې امریکا ته زموږ د خپلواکۍ او ثبات پیغامونه ورسیږي یا هم دغه اړیکې چې بهیر له سیمې کې روان ده دا تر اروپا او نور نړۍ وغځېږي تر څو افغانستان د نړیوالو اړیکو یو پراخه ټولګه ولري بخیر او سلامت اوسئ استاد دوه نقطو ته اشاره کوم یو کله چې د دوحې هوکړه لاسلیک کېدله ازدمال یاد نه ځي هغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نه چې شاه محمود قریشي پوښتنه وشوله چې د پاکستان رول په دې کې څه دی هماغه شی راټول دوحه کې دوی ویلي چې که پاکستان نه وي نو دا نن دغه ورځ به هم نه وي یعنی د دې هوکړې لاسلیک کېدو ورځ یو ځل زمیر کابلوف ویلي چې یو هیواد په داسې سیمه کې چې هڅه کوي افغانستان په شانګهای سازمان کې رسمیت دننه نشي زه غواړم پوښتنه وکړم چې پاکستان هم هڅه کوي چې کابل واشنگټن ته نږدې نشي یا په لابي یا په نورو سیاستو یا په تحریک تشویق په هر ډول باندې یو خدا باید یاد وساتو چې پاکستان د هر معاهدې په دواړو خواو کې پاتې سوی ده یعنی په هر جنگ په هر معاهده په هر تفاهم هر سیاست کې دوی دواړه خواو لوبولي دي مثلا تاسو دغه ته وګورئ چې یو خواته درته وایي چې دوحې تړون د موږ بغیر به نو امضا سوی بلې خواته ملا صاحب برادر چا بندي کو ملا صاحب منصور چا په نشه کو د دوحې دفتر د خلاصولو ټول نه غټ معنی سوګو زموږ سفیر چې وسپارل امریکا باندې سلام ضعیف و مناسب ضعیف چا په خرڅ کو یعنی تاسو د ټول نقاط ته اشاره کوي چې کله سی به امارت اسلامي د خبرو اترو ته کېناستو یا لیوالتیا به ښکاره کړه یا د دوحې دفتر پیشنهاد وسو په هغې وخت کې رهبران یې ورک وسپارل بندیزونه پې ولګول بمباریان یې پې وکړو نو دا تاریخ نه هېرېږي یعنی تاسو دا خو حمید ګل به ناستو ویلو به چې ولا موږ امریکا ته ماتې ورکړه د امریکا په همکارۍ نو امریکا ته سړی دا وایي بالخصوص دا اوس وخت کې چې دوی جی ډي وانس وایي چې مېرمن نه مې بعد ټول نه نږدې کس ماته عاصم منیر ده هغې ته سړی وایي چې دا یاد وساته چې دې پاکستان در سره څومره وارې خیانتونه کړي دي څومره وارې تا نه هم پیسې اخیستي تا مخالفینو ته هم پیسې ورکړی جای هم ورکړی نو نن دا کوم کار چې ته پاکستان سره کوې هغه پاکستان چې در سره دومره ککړه تاریخچه لري نو قابل په دې کې چې دا افغانستان چې در سره کوم اصولي تفاهم سي کړی چې نن 15 کاله بعد امریکا د یو مثال وړاندې کړي چې هغې ته یو امنیتي ګواښ متوجه سوی د افغانستان د داخل نه زه فقط د یو شي نه اندېښنه لرم چې هغه د پاکستان بحث خو ډېر طولاني بحث ده او موږ ډېر پکې کښېنستي مو زه غواړم دغې ته اشاره وکړم چې اوس نوی راپور راوتی ده چې یو بل امریکایي دلته نیول سوی ده چې هغه هم د مسیحیت ته دعوت لپاره راغلی او اوس د امارت بندیخانې کې ده امریکا په یو شي ټینګار کوي امریکا وایي چې زه در سره د یرغماله ډیپلوماسي نه کوم که ته ما سره ټول تفاهم او ټول ناسته پاسته دي دغه چې اوس مې درته بندي نیولی اوس راکه یو شی په بدیل کې زه دا کار در سره نه کوم چې اخر هم یو کال مخکې تقریبا د 8 میاشتې مخکې ډنس کویل راخلاص و موږ خوشحاله وو چې راځي یو نوی فصل ته ننوځو د امریکا سره د ارتباطاتو او اوس داسې بریښي چې موږ بیرته نقطه صفري ته راغلي یو نو زه چې دا نه وایم چې دا امارت اسلامي حق لري یو څوک چې جرم کوي په افغانستان په داخل کې هغې باندې ته خپل قانوني اجرات وکړه خو دومره چې د امریکا سره موږ یو پروتوکول یو تفاهم ته ورسېږو چې که دلته کوم امریکایي کوم جرم کوي نو زه به چاته زنګ وایم څنګه به کوو څنګه پرمختګ کوو بجای دې نه چې ته فکر وکړې چې زه له دې نه سیاسي استفاده کوم یو لار ورته پیدا کړو د حل ځکه چې دا امریکا چې اوس د ټرمپ امریکا ده دا شوبت ته نه ګوري دا عواقبو ته نه ګوري چې نن د ایران جنګ ته وګوري نو کله کله به یو بلا به بلا به ته ځان تېنه ساتې نو راځئ د دغې بلا نه دا اوس چې ټرمپ امریکا ده دغې سره یو داسې لاره پیدا کولی چې دا فرصت هم ده ګواښ هم ده
ټرمپ واحد رئیس جمهور د امریکا چې ته رښتیا هم ورسره پرمختګ کولی سي او دا هغه هم رئیس جمهور ده چې د مور د بمونو هم در باندې غورځولی سي نو یو داسې حکمت ورسره پیدا کړو چې نه ما وار ترې نه وخورو او ګټه هم ترې نه پورته کړو. ډېره زیاته مننه کوم. اوریا صاحب، آیا امریکا یو نظامي خوځښت نه چې د امارت په ضد یي هغه یو څه نه ملاتړ کوي؟ دا ځینې پخواني نظامي چارواکي خو امریکا کې ښکته پورته ډېرې منډې وي او کوشش کوي چې داسې یو فضا جوړه کړي. واشنګټن داسې یو سیاست باندې تمرکز لري؟ فکر کوي یو به یې لري؟ راځئ دا به د دوحې د سولې هوکړلیک له زاویې نه بررسي کړو. کله چې شوروي افغانستان اشغال کړی و او په نتیجه کې شوروي مات وخوړله، افغانستان څخه وتښتېدله، نو امریکا افغانستان ته شا کړله او ویلي چې اوس نور زیاتي د افغانستان سرنوشت د سیمې د هیوادو په لاس کې ده، موږ نور غرض نه لرو. هغه و چې د سیمې هیوادو زموږ ګاونډي هیوادو د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړه او افغانستان کې کورنۍ جنګونه پیل شول. مګر د دوحې سولې هوکړلیک کې امریکا داسې نه دی ویلي. یو د دې تفاوت له نورو سره دا ده چې دا توافقنامه مستقیما پرته د ګاونډیو هیوادو له مداخلې او شتون څخه د امریکا او افغانستان تر مابین امضا سوي. او دا مونږ که ووایو چې یو د بورد لوبه وه چې امریکا هم دې کې وړونکی وه، هم افغانستان په دې کې وړونکی وه. نو اوس د دې لپاره چې دغه د بورد بازي ادامه پیدا کړي، بورد لوبه ادامه پیدا کړي، باید د دوحې لړۍ ادامه پیدا کړي تر څو له یوې خوا د افغانستان ګټې خوندي سي، له بلې خوا د امریکا ګټې خوندي سي. په دې دوحې هوکړلیک کې زموږ ګاونډی پاکستان، ایران، تاجکستان هیڅ یو نقش او رول نه لري. هیڅ یو ته د افغانستان اسلامي امارت هیڅ ډول ژمنه نه ده سپارلې. او اوس امریکا ژمن ده چې له افغانستان سره مستقیمه نیغ په نیغه تعامل وکوي پرته د ګاونډیو هیوادونو له حضور څخه. پخوا به داسې و چې پاکستان به تختې خیز و، پاکستان به ژاندارم د منطقه و، اوس هغه نه ده. نو زما عرض دا ده چې امریکا د نړۍ اوس هم ستر قدرت ده، د هغوی ګټې دې ته اړتیا لري چې د دوحې د تړون د سولې هوکړلیک پر بنسټ مشروع ګټې خوندي سي. دا هغه وخت ممکن ده چې دغه دوحې سولې هوکړلیک ته دواړه خواوې خپلې ژمنې عملي کړي. هم د افغانستان په ګټه ده، هم د امریکا په ګټه ده. چیرته که ناخوالې وي، چیرته که سوء تفاهمات وي، طبیعتا د امریکا او افغانستان په مابین کې کانالونه شته چې فعال یو بل ته غږ ورسوي. د دغو کانالونو پر بنسټ باندې کولی سي چې دغه سولې هوکړلیک بیا را ژوندی کړي او ادامه ورکړي. راځو نظامي اړخ ته. تر اوسه پورې د امریکا پالیسي دا نه ده، دا اوس چې زه ورته غږیږو چې د افغانستان د اسلامي امارت په وړاندې دوی نظامي کړنې سرته ورسوي. دې کې شک نشته چې فشارونه، سوړ جنګ، اقتصادي فشارونه، تحریمونه دا سته او دې ته به ادامه ورکوي. اما کوم څه چې اوس د پاکستان جنرالان سرته رسوي او غواړي چې د افغانستان په ارتباط باندې نظامي کړنې ترسره کړي، دا یو مقدار سطحي او تکتیکي تفاهمات دي چې د پاکستاني جنرالانو او انګلیسانو تر مابین جوړ سوي دي. موږ افغانان د پاکستان ولس سره هیڅ مشکل نه لرو. پاکستان ولس زموږ ورونه ده، هم اسلامي ورونه دي، هم فرهنګي ورونه دي، هم تاریخي ورونه دي. زموږ مشکل څو جنرالانو د پاکستان سره ده، یوه حلقه ده. نو دغه حلقه پرته د امریکا له حمایت څخه غواړي چې ځینې نظامي کړنې، ځینې نیابتي ډلې حمایت کړي تر څو د افغانستان اسلامي امارت تر فشار لاندې راوړي. تر هغو چې د امریکا په مشرۍ یو نړیوال ائتلاف نه وي رامنځته سوی، هیڅ څوک نسي کولی چې د نظامي کړنو په نتیجه کې افغانستان بې ثباته کړي یا د افغانستان امنیت ګډوډ کړي. او تر اوسه پورې دغسې یو شی ناممکن ده. بخیر و سلامت اوسئ. جامع صاحب، کله ناکله د افغانستان بهرنی سیاست د لویو قدرتونو یا د زبرځواکو هیوادونو ترمنځ سرګردانه پاتې کېږي چې دا خوا ونیسي یا دا خوا ونیسي او په منځ کې بیلانس څنګه پکې وساتي. په دغه حالاتو کې آسیب پذیره دا سیاست پاتې کېږي او ساتلو خوندي کول یې هم اسانه کار نه ده. بهتره ګڼئ چې افغانستان همداسې بېطرفه پاتې شي، که یو لوری ځان ته ونیسي، که نه شرایطو ته په کتو هماغسې اجرات وکړي؟
بالکل موږ د افغانستان د تاریخ مطالعه بس کله دی پس منظره چې د افغانستان ګټې له نړۍ سره ونښلو او د نړۍ مثبته ښکېلتیا د افغانستان د ملي ګټو پر ننګه باندې داسې وکړو چې د انګریزانو د روایت پر اساس پکې غدن نشو دا مهم بحث ده. موږ لومړی او معاصره ماته چې د افغانستان په بهرني سیاست کې درلود دغه امیر شیر علي خان و چې د بافر په لوبه کې د روسانو او انګریزانو د لویو ګټو یا د ګریټ ګیم قرباني سو. له هغې څخه راوروسته چې کله هم د افغانستان سیاست د هند له دریځ څخه تحلیل شوی ده، یعنی په هند کې د روسانو تودو ته رسېدل او دا چې انګریزان هغه غوښتل په تناسر باندې وخوري، نږدې دا مسله هم تر پیړۍ یا نږدې 1.5 پیړۍ دوام کړی ده چې افغانستان په لویه کې له هغې تر اوسه موږ 1.5 سل کاله یا 1.5 پیړۍ کې چې د مرکزي حکومت له نهضت سره مخ کړي، یعنې افغانستان 1.5 پیړۍ کې چې افغانان د ملي حکومت په جوړونه کې نه دي توانېدلي او ماته یې خوړل ده، خصوصا د پاکستان په ظهور سره چې د استعمارونو پر مصلحت پر اساس باندې د لوی هند او لوی افغان جغرافیې د تشنس کولو لپاره دغه کړۍ او دغه لړۍ په منظمه توګه مخته تلل ده. زما باور دا ده چې مثلا د سترو قدرتونو د ګټو سیاست ترکمنستان کوي چې هم له روسیې څخه خپله ګټه ترلاسه کوي، هم له امریکا سره خپل سر وهي. دا هم لوی عقلانیت غواړي، خو دا د مرکزي حکومت او مرکزي حکومت محوره داسې دولتي بنسټونو جوړونه ده چې دغه پر اساس باندې کورنۍ ثبات لومړی غښتلی سي او د دغه کورني ثبات پر اساس باندې بیا پر سیمه ییزو معادلاتو کې د افغانستان رول پیاوړی سي. د افغانستان رول موږ نږدې 100 کاله خو بیخي لرو. دویم بحث دا ده نه زه قطعا په نافعلي سیاست باندې باور نه لرم، یا به داسې سیاست کوو چې دغه په اساس باندې موږ ظرفیت دی ولرو چې له سترو قدرتونو استفاده وکړو، له دوو سترو قدرتونو، او یا به داسې سیاست کوو چې له یو ستر قدرت سره کېږو. زه په دې باور یم چې د افغانستان لویې ګټې او بقا او د افغانستان د ملي امنیت دوام په دې کې چې له لویدیځ سره د افغانستان په ملتیا کې نغښتی ده. ډېره زیاته مننه کوم. درنو لیدونکو ورځلانډې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري. تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست. استاد دغه سیاسي معادلات لکه ریاضیکي معادلات نه دي چې ثابتوي، واقعا ډېر زیات پیچلي دي. ښه که افغانستان دې خواته روسیې ته ایران ته څه ځان نږدې کړي، اخواته امریکا پاتې کړي. که امریکا ته ځان نږدې کړي او ښې اړیکې رامنځته شي، ښه بندیزونه به لرې شي، بانکي بندیزونه به لرې شي، زموږ پیسې بېرته راکړي، حکومت هم په رسمیت وپېژني، ناټو به هم دا کار وکړي، اروپا هم دا کار وکړي، ښې ډېرې پیسې او هغه مشکلات هم تر ډېره حده پورې حل شي. خو دلته په سیمه کې بیا مشکلات جوړ شي. یو منځنۍ لاره پکې څه ده؟ یو خو ښه منځنۍ لاره ده چې هغه د پاکستان د نفاق والا لاره ده چې دې سره هم تړون وکړه، هغې سره هم تړون وکړه، سعودي ته ووایه چې زه تا دفاع کې ولاړ یم هلته، بلې خوا ته ایران ته م وایي چې آفرین دي نوش جان دي. نو دا ښه لاره نه ده. خو البته افغانستان توازن تاریخ کې ساتلی هم ده، یعنی بالخصوص جنگ جهاني دوم کې افغانستان بې طرفه پاتې شو، په هغې کې ډېره ګټه وکړه. افغانستان په دا د استعمار نه بعد د نان الاینډ سټیټس کې حسابېدو چې دا هغه یو بلاک و د هغه هېوادونو چې په سوړ جنګ کې طرف نه نیسو، هغه موږ سترغوب طرف نه ونیولی، ډېر ښه ولو چې طرف هم ونیسو. بیا همدغه کمونیستي کودتاوې وسوې، دلته قیامونه وسولو، هغې نه بعد تاسو تاریخ شاهد یاستئ. زه یو بل شي نه اندېښنه لرم. زه دا وایم چې دا بالخصوص د بین الافغاني د داخلي مذاکرات یا داخلي سیاست، یعنی د موږ هغه خارجي ګواښ خو دا په خپل ځای کې که نه، ګواښ به ته تر حده پورې خنثی کولی نه سې، خو ته په داخل کې ورته آمادګي نیولی سې. زه یو څو خبرو ته اشاره کوم. یو مثلا دا اوس د بدخشان کې وضعیت څه روان ده. زه دا وایم چې امریکا یو ډېره ښه ستراتیژي لرله چې ورته د زړونو او د اذهانو بورد ویلو، چې دوی به راننوتلو چې ولا اوس فلاني منطقې کې خطر ده، را به غلو بکسونه به ماشومان ته ورکړو، کورونو ته به پیسې ورکړي، دا وغه چې دا خلک واخلي خپل طرف ته. خو امریکا دا کار ډېر ناوخته شروع کو چې د امریکایي یو جنرال وایي چې دا افغانان ډېر بدبخته خلک دي، موږ ورته د مکتب بکسونه ورکو او شپې ته په همدې بکسو کې بمونه موږ بیس ته برته راچوي. راځئ موږ هم دا شی ډېر ناوخته ونه کړو. یعنې په دې ګوره یتیم په زړه پوخ ده،
په ننګرهار کې چې اول ورځو کې امارت اسلامي ډیر جدي امنیتي ګامونه واخیستل چې په هغې په نتیجې کې ډیر خلک به وي چې خپلې ګیلې او خپل دردونه به لري. دا تا په پښتنو وکړو. پښتانه هسې بدې ورځې سره عادت دی، هغوی وایي زه دا د یو بله بده ورځ. دا کار چې ته سبا ته په دې بدخشان کې وکړې، خبره دا ده چې دشمن دغه شی درته تیار دی چې جوړ کړی د دا جال درته اچولی چې ته پکې وغورځې، او په دې کې به نه غورځو. دا خلک به خپل کو، د خلکو ته به دا احساس ورکو چې دا دوی نظام ده، چې دوی بیا ونه غولل سي د هغې خلکو په خولې چې جنګ سالاران پاتې سوي دي یا لاسته راوړنه ټول ژوند کې دا ده چې د یو فلاني کس زوی ده یا د فلاني کس خپلوان ده، چې هغه نن د ترازی درته د مشروعیت بیان کوي، استدلال کوي چې ولا دا مقاومتیان خو دا خو مقاومت کوي. دې ته نه ګوري چې د پاکستان نیابتي ډلې درته هغه ګروپونه هم درته دروغونه وایي چې زه پاکستان سره اړیکې نه لرم، خیته د اسمان نه راوغورځېدی بدخشان کې، خو چترال نه ما نه لیدلی چې ته راړېدلی. یعنی دا کار کول په د ولسونو باندې د ولسونو خلک راوستل، د هغوی غږ اورېدل. یعنی مثلا ډېر وړکې دلته ستونزې دي چې په هغې کې که حاکمان نن خپله راووځي او دا درد وګوري د ولس، هغه به دا سیاستونه به ډېر تغییر سي. مثلا لاړ سي د شفاخانو ته لاړ سي، وګوري څومره مېرمنې د موږ سړو ډاکټرانو ته ځي، ولې ښځې ډاکټران نه لرو؟ ولې ښځې ډاکټران په زرهاو درته ناست دي منتظر دي ایګزټ اګزام ته نه اخلي، مکتبونه نه لري، مکتبونه سبا ته ته د نجونو خلاص هم کې درس به څوک پکې ورکوي، خو استادانې خو د ټولې لاړې درنه، بیا به ته له صفر نه بیا استادانې شروع. یعنې ډېر داسې شیان دي چې موږ خپل په شی وایو، اخوا ته پاکستان راته په کمین کې ناسته، هلته امریکا سره موږ پیشرفت غواړو. یعنې ګوره موږ دا نه وایو چې طالب غیر مشروع نظام ده، نوش جانې طالب راغی امریکا ته ماته ورکړه، تړون یې امضا کړو، هغه تړون یې په امریکا قدرت باندې امضا کړو چې مجبور یې کړو چې امارت اسلامي ورته ولیکي په تړون کې، چې قوسونو په منځ کې ورته امارت اسلامي خطاب کړی. تړون داسې تړون چې په هغې کې تیار دوی پیشګویي کوله چې امارت اسلامي به سبا ته حکومت وي. په دې حالت سره صحیح ده دغه ټول لاسته راوړنې وکړه، خو اوس د غرب سره اساسي خنډ دا ده چې هغه درته وایي چې ته د ولس نمایندګي نه کوې. د ولس نمایندګي به ته څنګه کوې؟ ډېر که واړه پالیسیان دي چې هغه تغییر یې سي، موږ ډېر څه ترلاسه کولی سو د غرب سره، چې په هغې کې دا د تعلیم، هغې کې دا ولی بالخصوص چې دا خلک سیم دي چې دا په خلاف جنګیزي، دا فاسدین چې دلته د افغانستان د ملت نه شړل سوي خلک دي، دا نن په همدغې شیانو استدلال کوي چې اله مېرمنې حقوق نه لري، اله دا نه لري، اله هغه نه لري. راځئ دا علتونه له منځه ورک کړئ، راځئ دا اذهان او قلبونه د خلکو واخلو، بالخصوص په دې سیمو کې نمایندګان یې ورته د دوی له بطن نه راوباسه. دا مه کوه چې د بل ولایت نه کس ورته راولئ چې راځه اوس زه یې تا والي، زه یې تا اوس حاکم، زه اوس تا رئیس استخبارات. د دوی له منځ نه وګوره، وظیفه لري، پروژې لري، راسه دغه معدن د تا په ولایت کې ده تېره وباسه، تا ته زه پکې برخه در کوم. یعنې دا خلک ځان په دې نظام برخه وګڼي. ولې تاسې ولس څومره خپل صفونه یو ځای کې همدومره د اشرار بیا پکې ځای نسي پیدا کولی، ولې هغه یې کوڅه په کوڅه به سړي. یوه آخري خبر درته کوم، امارت اسلامي ادعا دا کوي چې د افغان ملت ما سره ودرېدل او ما امریکا ته ماته ورکړه. یو بل برداشت دا ده، هغه وایي چې نه ولس چې دا نه امریکا خوښه وه نه طالبان خوښ ولو، خو اخر یو داسې نقطې ته ورسېدلو چې هغوی ته فرق نه کوو. پوه شوې؟ یعنې دا نن اشرار سیم دي، دوی ته ضرور نه ده چې دا ولس ورته زنده‌باد ورته ووایي، هغوی فقط دومره غواړي چې د ولس د امارت نه دومره ستړي سي چې هغه د اشرار ته وایي زه څه کوئ ویې کوي، او دا خطر ده او د دې مخنیوی به کوو. بخیر و سلامت اوسئ. اوریا صاحب مخکې جامع صاحب هم اشاره وکړه، ستاسو په نظر چې یو ناپیلی سیاست د افغانستان لپاره ښه ده یا داسې یو سیاست چې یو لوری افغانستان پکې غوره کړي، یا لکه هغه اوله پوښتنه چې ما وکړه چې د ایران او د روسیې د دوستۍ قرباني تحلیلونه هم شته په دې منځ کې؟ سیاست په تېرو 300 کلونو کې تجربه کړي دي. د افغانستان جغرافیه یو بېطرفه جغرافیه، دا تقریبا د برطانیې د امپراتورۍ او د تزار د روس د امپراتورۍ تر مابین داسې هوکړه وه او افغانستان بېطرفه وساتل سه. بېطرفي موږ ته څه راکړل؟ وروسته پاتې والی او نه مستقل حکومت، نه مستقل دولت، نه مستقل نظام او نه مستقل کورنی او بهرنی سیاست. حتی یو پوهنتون که امریکا جوړولو له شورای نه به اجازه اخیستله، یا برطانیه که شوروي جوړاوه امریکا نه به اجازه اخیستله. دا کابل کې پروژې چې وګورئ یوه امریکا جوړه کړې، بیا بدیل کې یو شوروي جوړه کړې ده. پولی تخنیک یو جوړ کړو، کابل پوهنتون بل جوړ کړو، تخنیک ثانوي یو جوړ کړو، میخانیکي مکتب بل جوړ کړو، یو باندې برق به یو جوړو، بل باندې برق به بل جوړو، دریم نه جوړېده.
نو د بېطرفۍ سیاست داسې که ووایم چې د افغانستان جغرافیه باندې وغږېږو چې بېطرفه جغرافیه وه دې موږ ته وروسته پاتې والی راکړه او تر اوسه پورې موږ وروسته پاتې یو او یو وخت کې موږ شوروي سره تړاو درلوده او هغه تړاو باعث دې شو چې په افغانستان کې کورنی جنګ سي جهاد سي شوروي راسي افغانستان اشغال سي او په بله دوره کې افغانستان له امریکا سره تړاو درلوده او دلته حضور درلوده 53 هېوادونو نتیجه څه وه 20 کاله جنګ د بمونو مور پس موږ هم تړلي سیاست در په دره کړي یو او هم بېطرفه سیاست موږ در په دره کړي یو اولین ځل د تاریخ د 300 کلن د افغانستان کې چې د افغانستان جغرافیه دواړو سیاستونو سره خدای پاماني کوي چې نه بېطرفه جغرافیه او نه تړلې جغرافیه بلکې زه اقتصاد محوره جغرافیه یم او زما اقتصاد محوره هم کورنی سیاست هم بیرونی سیاست ده او بیرونی سیاست مې سره دی چې اقتصاد محوره ده متوازن ده متوازن د چا په مابین کې باید توازن وساتي فقط د نړۍ د 3 قدرتونو مابین کې روسیه امریکا او چین دغه توازن باید وساتي دغه بیلانس باید وساتي او دغه بیطرفي باید د 3 وړو قدرتونو په مابین کې وساتل سي چې د روسیې څنګ کې د امریکا په ضد نه درېږم د چین په څنګ کې د امریکا په ضد نه درېږم د امریکا په څنګ کې د روسیې او چین په ضد نه ودرېږم او د ګاونډیو هیوادونو سره د یو متقابل احترام متقابل درناوي د افغانستان اوسنی حکومت مکلف نه ده چې د ګاونډیو هیوادونو او د سیمو هیوادونو مابین کې توازن وساتي ممکن نه ده چې د عربستان سعودي او ایران په مابین کې موږ توازن وساتو ممکن نه ده چې موږ د هند او پاکستان مابین کې توازن وساتو دلته موږ ته ملي ګټې ارجحیت لري هماغومره موږ د پاکستان استقلال تمامیت ارضي ته درناوی کوو مشروع ګټو ته احترام کوو او همدغه رنګه موږ د هندوستان ملي ګټو او مشروع ګټو ته درناوی کوو او د همدغه اصل پر بنسټ باندې خپل اقتصاد ته وده ورکوو پس په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان دغه پالیسي غوره کړې ده دا ښه پالیسي ده مګر دا باید عملي سي یو د دې لپاره اساسي اصول باید جوړ سي او دغه پالیسي حد اقل باید په شورای وزیران کې تصویب سي چې متاسفانه دغه کارونه نه دي سوي ډېره زیاته مننه کوم جامع صاحب ویل کېږي چې د بشري حقونو مسله د ټولګډوني حکومت مسله نړیوال ته ډېره زیاته مهمه ده او دا باید په افغانستان کې رعایت شي ورته توجه وسي که دا کارونه سي ګواکې دا د رسمیت پېژندو مسله او د رسمي تعاملاتو مسله به هم همداسې شاته غورځي واقعیت هم بیا همداسې دی که نه یوازې د سیاسي ابزارو په توګه کارول کېږي سترې کرښې نه دي نړیوالو ته اول خو زه دغه بهرني سیاست مسله بشپړه کوم د افغانستان اوسنی سیاست چې د البته زما نظر د اوس لپاره ډېر معقول ده هغه فعال نافیلی بهرنی سیاست یعنې نه بېطرفه ده او نه طرف ده دې ته په بهرني سیاست کې فعال نافیلی بهرنی سیاست وایي او دا تقریبا ترکمنستان اوسني بهرني سیاست ته چې پر توازن او اقتصادي ډیپلوماسي ولاړ ده نږدې ده او دا یو معقول ګام ده چې لږ تر لږه افغانستان باید یوه لسیزه دا سیاست وفالي له یوې لسیزې بعد چې نظام قوام پیدا کړو مرکزي حکومت بنسټونه ټینګ سو موږ ته پکار ده چې بیا هغه وخت په خپل بهرني سیاست کې د افغانستان د ثبات دکتورونو او د سیمې د معادلاتو او تعاملاتو پر اساس باندې بیا بدلون راولو یو خبره دومره خبره ده چې دغه شان چې دی دا خو تقریبا په بهرنۍ نړۍ کې البته بهرنیانو خپل نه دي مهارت کړي خو زموږ اړیکه او خبره د بهرنیانو نه ده موږ که دا بهرنۍ نړۍ وي که نه وي زموږ ته خپل ملي ګټې او خپل ملي ارزښتونه مهم دي زموږ ملي ګټې او په افغانستان کې د حکومتونو د ثبات مخینه پر دې ده او دا لنډ تاریخ چې 100 کال د موږ ته دا وایي چې نظامونه باید ملتونه یا ولسونه خپل استراتیژیکه عقبه تعریف کړي هیڅ بهرنی ځواک له بهر څخه یو حکومت نشي نړولی ولو که ډېر هم کمزوری تر څو چې په کورډونونه باندې دغو ریښې کمزور نه وي هر کله چې ریښې ټینګې وي نو بحث ایران ته ځي او چې ریښې کمزورې وي بحث وینزویلا یې بېلګه ده چې مثلا خپله جنرالانو مادرو ورته وسپارل چې هسې یوه ټکه پوکه وکوي تر څو د خاورو پزه جوړه سي ځکه یو کودتا وله په افغانستان کې ملت پر دې باور ده چې او دا غوښتنه ده او دا موږ ټول ته عبرت ده چې باید اوسنۍ سوله او ثبات وساتو یو دا د افغانستان ملي ګټه ولس پر دې باور لري چې پرته له مرکزي نظام څخه کاواکه پیکه کمزوري او دغسې نظامونه ګټه نه دي دویمه خبره دا ده چې
د افغانستان خلک نور د شمال او جنوب له پاکستاني ادبیاتو څخه ستړي دي. پر همدې بنسټ باندې دا ثبات کار ده. هغه بحثونه چې نړیوال ټولنه کوي لکه مثلا د ښځو د حقونو بحث کې موږ په دې باور یو چې زموږ په تمدن کې په افغاني تمدن کې ښځه نیازي سم تمدن سازه انسان سازه وله، یعنی هم تمدن سازه وله او هم انسان سازه وله. دا لوی ویاړ ده. مثلا له نازوانه زرغونیانه غازیه د میوند تر ملالې او د کابل د اشوکانو عرفانو تر زهرا پورې دوی په جګړو سیاست کړی کړی. نو موږ ته په کار ده چې موږ خپله ټولنیزه جوړونه او ملي جوړونه د افغان ارزښتونو پر اساس وکړو. هغه ارزښتونه چې په هغې کې مثلا پیروخان پکې خورا زیات کار کړی او په ټولنیز جوړونه کې هوتکي غورځنګ د افغاني کلتوري دکتورونو او رغونې او ملت سازۍ ډېر پراخ ټولنیز او تاریخ او د ملت جوړونې د ماډرنو فورمونو په اساس باندې موږ ته زده کړه او بحثونه او سرلیکونه راکوي. د دې ترڅنګ زما باور دا ده چې افغانستان پرته له تعلیم څخه نشي سیال کېدلی، افغانستان پرته د ملت جوړونې څخه نشي سیال کېدلی. موږ باید زه چې مرکزي حکومت باندې ټینګار کوم یو بنسټ مثلا د افغانستان پوځي بنسټونه چې باید ډېر غښتلي سي، یو بنسټ دغه مرکزي حکومت اقتصادي غوړېدنه ده، پراختیا ده، ثبات ده. یو له هغې څخه د ملت جوړونه ده. ملت باید لوستی ملت وي، ښځه او نر باید لوستی وي. یو له هغې څخه دا ده چې په افغانستان کې نو د قوم او ژبې سیاست څوک نه کوي. دا یو غټ مثبت پاس ده چې نن څوک د افغانستان کې کوم خو دې ته هم کار کول پکار ده چې څومره زیات ملت پر بنسټونو کې جوړښتونو کې ځان ویني. دا ښه ده موږ جرګه لرو. احمدشاه بابا د ملت د لویې جرګې پر بنسټونو باندې ټول افغاني خلک راټولو. میرویس نیکه چې کومه توره وهله په دې کې د افغانستان ټول قومونه زموږ د ټولنې تنوع او رنګارنګۍ پیاوړې کول او ساتل پکار دي. ډېره زیاته مننه کوم. استاد عباس به هم راټول کړو. څنګه کولی شو چې له فرصتونو نه لوی استفاده وکړو او خنډونه چلنجونه مدیریت کړو؟ مهرباني. هغه خبره ده چې عمر بن خطاب د ابوبکر یو کړنې نه خبریزي بیا وایي چې اتعبت الخلفاء من بعدک یا ابابکر، چې څو غټ یو معیار دی وټاکو د خلفاو لپاره خپل ځان نه بعد و ابوبکره. یعنی که موږ ادعا دی د یو اسلامي نظام کو بیا معیار هم باید هغه وي، که د عمري خلافت دعوه کو بیا معیار باید هغه وي. چې مخکې خبره د جرګو یاده کړه قاضي صاحب، یعنی موږ دا نه وایو چې پارلمان جوړ کړه، خو موږ وایو چې ولس سره مشوره وکړه، د ولس نمایندګانو سره مشوره وکړه. دا سیستم داسې جوړ کړه چې په سیستم کې قوم معلوم نسی. د افغانستان دوه ژبې لري، دا دوه ژبې باید هر دولتي کارمند زده وي، باید هر عسکر د افغانستان دا معلوم نه وي چې دا د کوم قوم ده، د کوم سیمې ده، بلکې په قابلیت باندې، په امتحانونو باندې، په وفا باندې. ګوري راځئ د پاکستاني تجربې نه درس واخلو. پاکستان 15 کاله کار وکړو په دې باندې چې یو ملي فکر خلق کړي په ولس کې. بیا هم نتیجه څه سوه؟ ځکه چې ګامونه یې صحیح وانخیستلو، عملي یې تطبیق نه کړه. نن د هغې وزیر داخله ولاړیږي درته وایي چې پاکستان ناکامه هیواد ده. خپله وزیر داخله محسن نقوي دا خبره کوي. رئیس د سخنګوی د ملي اردو یې ولاړیږي وایي چې دا نظام ناکامه سو. اوس به برته له سره شروع کړو. یعنی موږ هغه سیستم هم نه غواړو، خو دومره غواړو چې موږ یو بنسټیز کار وکړو په افغانستان کې. نن دا دغه خلاوي چې دي، دا خلاوي که موږ په دنیا را سره غرض نه درلوشتو، داسې شوم افرادم خارج کې په کمین کې ناست نه وای، نو نن به موږ ویلو زه یو 50 کاله نور به م دا غمونه سره تیر کړو، خو یو لاره به سره پیدا کړو. طالبان به یو وخت کې ویلو چې غربیان ساعتونه لري، وخت موږ سره ده. نن امارت اسلامي په واک کې ده، نن نه وخت لري نه ساعت لري. عاجلا باید څومره چې دلته خلاوي دي دا باید زر تر زره ډک کړو، د ولس رضایت ترلاسه کړو، اوږدمهاله نهاد سازي وکړو چې دلته افغانستان کې د افرادو باندې نه سیستم په نهادونو باندې ولاړي، چې سبا ته دا چارواکی نه یو نظام رواني، حافظم لري، سیستم هم روان وي. قومونه ځان په دې نظام کې وګوري، خپل د تقویې لپاره کار وکړو چې څومره چې موږ په تعلیم کې، په ټکنالوژي کې، په فزیکس کې، په ساینس کې، په دې شیانو کې مخته لاړ سو. علماو ته 100% ضرورت لري، خو علماو کې هم سره دا فکر وکړو چې اول امر بالمعروف ده، بیا نهی عن المنکر ده.
راځئ د امر بالمعروف باندې اول کار وکړو، راځئ کینو د دغه رسنیو نه استفاده وکړو، د مکتبونو نه استفاده وکړو، له دې کمپینونو نه د تلیفوني کمپینونو نه استفاده وکړو. دا اسانه ده یو څوک تربیه کول په داسې حالت کې، په مقابل په دې کې چې سړک په سر خلک ودرې او هغوی د نظام نه پردیتوب احساس وکړي. یعنې دې شیانو په اړه لږ فکر کول، حاکمان چې تر هغو پورې راونوځي د ولس درد ونه ګوري. بیا راځم د ابوبکر صدیق والا خبرې ته چې عمر وایي چې وا ابوبکره موږ ته د څه معیار وټاکو، راوځي دا یو کور دروازه وټاکئ، وګورئ چې د هغوی څه حال ده، د تعلیم په اړه څه احساس ده، لوږه څنګه ده، وظیفه لري نه لري، ارمانونه یې څه دي. او هغه که ته دا احساس ملکیت وکړې د دې خلکو سره، دا خلک به برته 100 چنده درته احساس د مالکیت برته درکړي، وفاداري به درکړي. سبا ته به نه امریکا نه داخلي دشمن نه فاسد وکولی سي چې دا خلک درنه پردي کړي. ډېره زیاته مننه کوم. اوریا صاحب، چانسونه د افغانستان لپاره زیات دي ځکه چې امریکا هم له ایران سره اخواته روسیه او اوکراین او جنجالونه دي په نړۍ شاوخوا کې. پاکستان هم هلته په کورنۍ اخوډب کې مصروفه ده. افغانستان دغو چانسونو نه څومره اعظمي ګټه پورته کولی شي؟ د افغانستان د اسلامي امارت لپاره هم په کور دننه هم په سیمه او هم د نړۍ په سطح باندې ډېر ستر چانسونه، طلایي فرصتونه شتون لري. له دې ټولو نه باید ګټه پورته کړي. اول باید د افغانستان حکومت ولس په غېږ کې ونیسي، یعنې 99% نه 100% باید په غېږ کې ونیسي. دا چې څنګه یې نیسي هغه نو ځان ته میتودونه لري، کړنلارې لري. خدای ناخواسته که د افغانستان حکومت 50% ولس په غېږ کې ونیسي او 50% نور ونه نیسي، 50% ځي بیا د افغانستان د اسلامي امارت دښمنانو ته تر څو هغوی په غېږ کې ونیسي. او دا بیا یو ننګونه ده. او ولس ښه فرصت ده چې د افغانستان حکومت ولس ونیسي او ولس د افغانستان حکومت په غېږ کې ځان آرامه او هوسا احساس کړي. دویم، د افغانستان حکومت له پاکستان سره کومه دښمني نه درلودله او نه لري. بهتره دا ده چې د پاکستان ولس ته دعوت ورکو، د پاکستان خلکو ته دعوت ورکو چې راسئ، تاسو چې هره ستونزه لرئ د افغانستان د حکومت دروازې درته خلاصې، د خبرو اترو پر بنسټ باندې خپلې ستونزې حل کړئ. دریم، سیاست کې راکړه ورکړه ده. سیاست کې مخکې تګ او شاتګ ده، یعنې سیاست ثابت نه ده. تاسې مخکې ورته اشاره وکړله. اړینه ده، اړتیا ده چې له امریکا سره تعامل وشي، یعنې څه باید ورکړي او څه باید واخلي. او زه په دې باور یم که دغه د تعامل لړۍ د دوحې د سولې هوکړه لیک پر بنسټ باندې پیل سي، د امریکا او افغانستان په مابین کې ستونزه حل کیږي. وخت چې دا ستونزه حل سوله، په سلهاو نورې ستونزې چې موږ لرو هغه پخپله حل کیږي. او په څنګ د دې کې چې له وسلې په حیث باندې د افغانستان د حکومت دښمنان ترې استفاده کوي، هغه د نجونو مکتبونه دي، هغه د نجونو لپاره کار ده، پوهنتونونه دي. زما هیله دا ده چې که چیرې عاجل د افغانستان حکومت مکتبونه خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي، دا په دې معنی ده چې ولس ته غېږه خلاصه کړې ده، ولس په خپله غېږ کې نیسي او ولس به په بشپړ ډول د افغانستان حکومت سره وي او بهرني مشکلات به هم حل سوي وي. زه په دې اند یم چې د افغانستان حکومت لږ تعامل وکړي، لږ پرمختګ وکړي، لږ شاتګ وکوي، اوسنۍ ستونزې ټولې حل کیږي او د افغانستان حکومت به د یو مدبر حکومت په حیث باندې، د افغانستان جغرافیه به د یو اتصال جغرافیه په حیث باندې، د یو پل جغرافیه په حیث باندې خپل تاریخي رول سرته ورسوي او په نتیجه کې به د افغانستان د حکومت ستراتیژیکه بقا تضمین سوي وي او له بلې خوا به افغانستان ولس تل په سوله، ثبات او پرمختګ کې ژوند وکوي. کور دې ودان. اوریا صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. او جامع صاحب، ستاسو په اند چې افغانستان څه کولی شي؟ یو مسلې ته چې د بحثونو کې موږ ډېر ورته اشاره کړې ده چې هغه وخت را رسېدلی ده چې ټول افغانان په ډېر قوت سره کار وکړي، ځوانان، حکومت، ټول په کلک یو بل ته لاس ورکړي او دغه قوه د افغانستان چې اکثریت ځوانان د ده نه په لوړه کچه استفاده وشي. مخکې دې چې ته پوښتنه وکړې، زما هم په ذهن کې همدا ځوانانو مسله راګرځېده چې افغان ټولنه چې ده بیخي ځوانه ټولنه ده، یعنې زموږ او دا یو ښه امتیاز ده، یو ښه پوینټ ده د افغانستان. بالکل ځوان انرژي خپل هغه پاک احساسات لري، وطن پالنه پکې ډېرې زیاته وي،
له تیر څخه مثبت یا منفي ډېر زیات متاثره نه وي او هغوی کولی شي یو داسې بدلون ته چې هغه د افغانستان د ملي ګټو پر اساس یا زموږ د ملي امنیت پر اساس باندې ولاړ مخکې ولاړ سو. ځوانان خپله د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره یو چانس ده چې په ګڼو برخو کې پرې پانګونه وشي. دویم بحث دا ده چې د چانسونو خبره تاسې وکړه. زموږ تر ټولو غټ چانس د افغان ملت د اجماع پر اصول ده. تر ټولو غټ چانس دا ده چې افغانان د قوم او ژبې څخه پرته یو ملي او مرکزي حکومت د پیاوړتیا غوښتنه کوي. تر ټولو غټ چانس دا ده چې افغانان پر یووالي باندې باور لري. تر ټولو غټ چانس دا ده چې افغانان پر تعلیم باندې باور لري. تر ټولو غټه نیکمرغي دا ده چې موږ د اقتصادي رغون او د اقتصادي بدلون لپاره د مرکزي او منځني او سویلي اسیا ترمنځ بستر یا درشل واقع کېدای شو. همدا چې اوس مثلا ازبکستان 300 سوداګر یا پانګوال کابل ته راځي. دا پر دې معنا ده چې د افغانستان د ثبات لیدونه سیمه پرې باور کوي. د افغانستان د خپلواکۍ په مراندو باندې سیمه باور کوي. که دغه ثبات، که دغه وحدت، که دغه یووالی او که دغه هوښیاري څومره پراخېږي، نو زه په دې باور یم چې موږ به له سیمې او نړۍ سره یو نوي بدلون تکلیف. په همدې اساس باندې زما غوښتنه دا ده چې څومره په پراخه کچه باندې په کورونه باندې اصلاحاتو ته کار کولی شو، اصلاحاتو ته کار ویلی شو. مهمه ده څومره پراخ چې د ثبات په بنسټ باندې خپل لوري یادولی شو. او په عین حال کې نړۍ ډېره مهمه ده. افغانستان باید له نړیوال ټولنې سره خپل اړیکې لا پراخ کړي. دا صحیح ده چې اوس موږ له مطلق سیاسي انزوا څخه راوتلي، خو دغه اړیکې باید ستراتیژیک سي. دغه اړیکې باید د افغانستان ملي ګټې وپالي. مثلا که موږ روسیې سره یو تخنیکي او امنیتي همکاري ده یا تخنیکي او نظامي همکاري ده، دا ولې په ستراتیژیکو همکاریو نسبت بدلولی. مثلا اروپایي ټولنه یا نور بنسټونه او نړیوال جوړښتونه چې پراخ اقتصادي ظرفیت لري او ستره د لابي توانمندي لري، دوی څنګه کولی شو چې د افغانستان د ګټو تر څنګ ودرو. نو زه په دې باور یم چې که موږ د افغانستان تیر 100 کاله د حکومتونو د زوال او د ماتې او د قوام لاملونه وسنجوو، دا به تر ټولو مهم باسي. او هغه څه چې کمزوري دي هغه ونه کړو، هغه څه د قوت ټکي دي. ځکه افغانستان پر سیمه کې د قوانینو مدونو قوانینو مور ټولنه ده. موږ 10 اساسي قوانین درلودو. یعنې موږ داسې څوک نه یو چې له فرهنګي تمدني اړخه خدای نخواسته مایوسه یا فات یو. موږ د یو ځوان ملت په توګه باندې، د یو ایلمن ملت په توګه باندې، د یو ثبات فعال ملت په توګه باندې او داسې خلک چې هغه پر خپل جوړول او انساني نړۍ ته د یو څه په ورکړه باور لري، ډېر څه د رغولو لپاره، جوړولو لپاره او د خپل ثبات لپاره لرو. ډېره زیاته مننه کوم جامع صاحب محترم او اوریا صاحب محترم، استاد محترم، ډېره زیاته مننه کوم. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو د خدای په امان.